دا څه ورته پیسې نه علم تا نه دا څه نه کوم خوشاله کې ته ماته پیسې راکې ما باندې کارو کم خواخوله رانه وباسه بیا ماته راکړه بیا به ډېرې خوږي. السلام علیکم څنګه جل یار خی حالات ښه دي امان دي ما پیژنې نه تا نه پیژنم کار والے که نه او کار والے کار لځي راکېنه یا الله تعالی یره زه خو روه د ما دغه شوي په دې روډ باندې کسان ناسي خو ما خو ړستړی شو ما خو یو قسم کار والو نه واړه کوه بس کسان مسان لږ کمزوري شوي دي ګرمي هم ده لمونو مونو ته هم تللي دي که نه ها نو په دې وجه لږ مزدور کم دی دیاړي به رانه څومره دي چې پهله دا خبرو پورې شو که نه نه چلته بیا مسله جوړه شي سم کار دی ډیوټي څه ده خو ره دغه برخې جوم ستړی جوړی نه ستړی نه یم ها خو ستا د کار ته چې کوم دی نو هغه یم چې دا به څه کوو دې خاورې سره ګرمي هم ده نشي خېجولی یاره که تا ته ما خپل ځان وښوده که نه نو غلا هم نشم کوی او سوال هم نشم کوی دې ته وګوره دې خپې ته زما دې خپې ته دا ولې دا راباندې ترین مات شوی و نکاحخانه کې او ډېر یې په عذاب کړی و 8 کاله مې ټکټ کې تېر کړی بیا نو بس اوس بس که چاته لاس نیسي نو هم څه نه درکوي او سړی هم پې چې کوم دی نو سوال ارام هم دی بس مې همت دی کوي زور مو لګولی هر ټایم دردي وو خوږي وو او بس بچي دي اوس زه څه وکړم اوس خو ما خو ته وخېجولې نو کار دپاره دا خو ته بیا چې ستا خپکې مسله ده ته بیا بره څنګه خېږې او څونه خبره ده یو ټرالي کومه ټرالي هغه غټه که واړه یاره دومره باندې نه پوهېږم خو بس یو ټرالي زه چې زونه که زه توکل یې په الله چې څه کوي رب کوي زه نه نه هسې نه چې نیمه کې راته پرې نه دی نه نیمه میمه کې راته نه پرېږدم کار ته مې پواله کوه چې کار کوم 100 روپۍ والې یاره نه که چې بس څه دي مرضي بس راکړه دیاړي خو شیخ مدین کې هم تاسو ته ښه پته ده چې څه ریټ وي مونږ خو دې خوا چې کوم دی نو بس ډایرکټ کار کوو بس ټنواري ده بس څوک راته 300 ټن راکوي څوک راته چې کوم دی نو شل کم 300 راکوي ته راته ووایې څومره دیاړي ده نن سبا ما ته پته نه شي یاره دیاړي چې کوم دی نو بس هغه 800 روپۍ به چې کوم دی 1000 روپۍ به ورکوي نو 800 روپۍ خبره ډن ده بالکل ډن ده 800 ځه به یو ټرالي خاوره ده بس ور وابېچو ما د دې باندې ځوان څه نه ته ښکلې ځوان یې الله بنده خو زه په تا باندې یم چې خپکې د ما بس ته ما ته دوا خو کوی شي که نه ما ته دوا کوه کارونه بر رب کوي انسان سم نشي کولی تا نن کارونه کو ما کار وکړه زه یو وړوکې غوندې ګاډۍ ما راډه کړه راوړېدم دې خوا تلم اډې ته نو ما ویل ځکه چې ته ماښامه پورې ټایم ډېر دی که ځکه چې یو سپک غوندې ګاډۍ بل مې موټرسایکل مې راوستې ډېره خراب شوې ده مې دا اټر مې پکې بدل کړو 100 روپو کار دی وکړو اوس مې چې کم دی نو یاره یو 1450 روپو کار ورمې کړي ها 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 1450 او چې 800 سره دا شي نو دا خو د شي د 2000 نه واړه بس ټیر به مې پیو شي موټرسایکل سار مې هغه سره خبره وکړه مستري سره راشا کې ته لاړم ټیر بسو دی مې ټیټوب براته په سره کې په 2200 روپۍ به درکم هغه راته مې زه بس خدای شته په سره ولاړ دې سلیل متولې کی او کار ټیک شو کار خو بس دا سم شو او یو بل کار وکړه زه یم چې دغه ټیر دا 1000 روپۍ درکم نو بیا بسنګي په کومه خوشاله کې ته ماته 1000 راکې بیا دې پدې پویو نه نه په دې باندې مې اول پوهې دا څه ورته پیسې نه علم تا نه دا څه نه کومه خوشاله کې ته ماته پیسې راکې ما باندې کارو کم خواخوله رانه وباسه بیا ماته راکړه بیا به ډېرې خوږي بیا به ډېرې خوږي په زل به لګي نه او زه تا ته یو بله خبره وکړم ته ما نه پېژنې نه او زه تا نه پېژنم بالکل نو چې بیا ته ما ځان سره روغې جوړې او دا پیسې تاله زه ورکوم دا تاله څوک درکوي دا خو ماته چې کوم دی نو بس یاره دا خو ماته بر رب راکوي رب چې کوم دی نو بس تا ته مخامخ کړی یم چې بیا رب تاله درکوي نو اوس هغې کې بیا څنګه انکار کولی نه هغې کې خو زه انکار نشم کوی خو رب هم چې تکل همت خو به کوې که نه تا تکل وکړو که نه تا تکل ونه کړو ته کار نه روخه دی کار ته زه راخته یم خو چې زه کله دا کپړې ورته د کار را بدلې کړم که نه او ته زما دا ډانس ووینې نو بیا به خوند زما او کار نشته نه خوره شته نو زه تا ته یو خبر وکړم تاسو چې دغه کم کار کوئ دا محنت مزدوري کوئ دا غیرتي خلک کوي دا خو منې که نه بالکل الله پاک غیرتي ذات دی دغه ستا غونته غیرتي خلک ډېر خوښ وي بیا زمونږ به ولې نه وي خوښ زه وایم چې مونږ خو زیات څه نه شو کولی دا خو کولی شي چې یو ورځ تاسو په دمو په سکون تېره کړئ یاره په ایمان شي بس الله دې چې کوم نظم چې څونه دا خلک دی دغه بس همت ورته الله غړه کې واچوي که نه نو ډېر زه وایم که نه چې دا پیسې د جیب کې واچوې
او د نور کله بنسبت ته نن کور ته ځې نو څه لږ ډېر خو به خوشحاله یې که نه خوشحالي ډېره ده چې زه نن ځم نن دونه خوشحالي ده که نه هغه پوره خوشحالي دی چې در کومې پورې چې کوم دی دا پیسې اوړي روړي چې که پیسې لړې که نه بس بیا به چې کوم دی نو سر تندې به بیا به سر تندې ګوره چې رسو پورې ژوندي یو نو دا زندګي نه دا دس تړی او بس تړی به ځو خو چې یو ورځ ته په سکون تېره کړې بس دا هر سره ګوره دا 1000 روپۍ ته ده ونیسه که نه دا زه ما ته په ما باندې کار وکړه نه کار به مې ته کړی شي و بیا وکړې دا ستا د ټیر شوې د موټرسایکل د ټیر ښه ټیر ولګوه چې ته ما ته وایې چې لکه مطلب 2200 روپۍ پې لګي 2200 روپۍ دا ستا د 1000 روپۍ ته ده ونیسه دا د هغې شوې دا 500 روپۍ نه دي دا ستا مزدوري شوه تا چې ما لکه مې خور لتلې که نه دا 500 روپۍ د هغې مزدوري شوه دا جیب کې واچوه کور ته لاړ شوه سبا روزه سبا بیا لاړ شه صحیح ده دا والا اوس به چېرته ځې اوس به چې کوم دی موټرسایکل خواته ځم موټرسایکل خواته به ځې موټرسایکل به هغه دکان ته راوسم چې ټیر پکې راته واچي او بیا به څه کوې بیا به چې کوم دی نو بس ډایرکټ کور سیچو صاحب ته بازار نو چې سوچو سره ته مخامخ کېږي او ته هغې ته وایې که نه د وړو مو ته پته وایې چې ما نن داسې مزدوري کړې داسې مړ چېرته کړی نه نو د هغې به پکې سپیشلي صحیح دا هغې خور کومه چې ستا کور والا د هغې ته به وایي دا یو نوټ مې پکې سپیشل تا له ګټلې دی دا به پکې هغې ته حواله کړي خوب خو نه وینم نه ستا د خولو زنې عطرونه زار شه الله دې فضل الله دې کامیاب کړه الله دې هر یو ارمان پوره کړه چې کوم ستا ارمان وي هغه خدای برابر امین کړي اوس ماته اجازت دی اوس ماته اجازت دی نو ما سره ما د جوس پر باندې زه وسکم